ژوند که مې یو سلګی هم پاتې و ټپه مې کړه، یو تار د ګریوان په ګوتو راغی نو نغمه مې کړه، او ما نه خو حالاتو سربازي غوښته او مې کړه، خپل نصیب مې دا وکړو که تاوان مې کو که نه مې کو. سلامونه احترامات ملګرو، وقار علي شاه دریاب یم. هرکلی درته کوم، په خیر راغلی درته وایم ملګرو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه د یو ریپورټ او دغه ویډیوز دغه سلسله ما شروع کړې ده. دغه ریپورټونه تاسو سره وخت په وخت شریکومه. 13 کاله کې د 14 پښتنو چې کوم قتل شوی دی په دغه اړه باندې تقریبا یو 4 ویډیوز ما تاسو سره شریک کړل، او په دغه باندې چې کوم دی د ډیرو ملګرو د ستاینې میسجونه راغلل، ډیرو ملګرو کالونه هم ماته وکړه، رابطې وکړې چې دا یو ډېره ښه سلسله ده. بیګا زه پر اقرار هم زما په دغه ویډیوز باندې ووایي چې ګرانه ډېر غټ کار دی شروع کړی دی. رفیق جان، نیاز علي، قاضي عمران الله، داسې نور ډېر ملګري دي چې هغوی د دغه کار ستاینه کړې ده. ما سوچ کولو چې ملګري او دغه لیدونکي مینوال به وایي چې وقار بس د مرګ جوبلو دغه ریپورټونه را شروع کړي دي او څه د خوشحالۍ خبر نه راوړي. خو ملګرو ما سوچ کولو چې تر څو دا څیزونه موږ هایلایټ کړي نه، چې تر څو دغه موږ د واکدارو غوږونو ته رسولي نه، نو یقین وکړئ چې دا د مرګ جوبلو، دا د قتل و غارت دا سلسله د ماتېدو نه ده، دا به هم دغه شان روانه وي. خو کیدای شي زه خپله دا سوچ کوم که زما د یو ویډیو نه، زما د یو ریپورټ نه دا ښېګړه کیدای شي د چا په ښه باندې راتلی شي، نو دا به ډېره زیاته ښه وي. ځکه چې که دغه د قتل و غارت او دغه د وژنو دا سلسله ودرېږي، نو دا د پښتو ادب دپاره، چونکې فنکاران او هنرمندان زموږ په پښتني سیمو باندې ډېر وژل کېږي، نو دا به د پښتو ادب او د پښتو په ښېګړه باندې وي چې دغه مونږ دغه ریپورټونه را جوړ کړو، د واکدارانو غوږونو ته دا خبره ور ورسوو. نو کیدای شي چې تر ډېره حده باندې په دغه باندې قابو وموندی شي. ملګرو، د دغه ریپورټ نه ما تاسو سره تقریبا د 4 سندرغاړو یا د هنرمندانو فنکارانو ویډیو شریکې کړي دي، چې په دغه کې وړومبی د غزاله جاوید ویډیو وه، بیا پسې شبانه وه، ورپسې بیا ایمن اداس او یاسمین ګل. دغه ویډیوز ما تاسو سره شریک کړی. خو نن در سره د یوې بلې هنرمندې چې نوم یې دی ګلناز عرف مسکان، دا کله وجلې شوې وه او د دې چې کوم هنري سفر دی په دغه باندې به هم لږې ډېرې خبرې کوو. ګلناز عرف مسکان پېښور صدر سره نږدې ګلبرګ سیمه کې میشته د پښتو ژبې سندرغاړي ګلناز عرف مسکان د جون میاشت په 19 نیټه کال 2014 کې پېښور کې وژل شوې وه. د پولیس چارواکو تر مخه دا پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د شپې ناوخته ګلناز د موسیقۍ له یوې دستورې نه کور ته ورسېده. ځکه چې د موسیقۍ دا پروګرامونه دغه دستورې اکثر د شپې کېږي، نو دا هنرمندان بیا په نیمو شپو خپلو کورونو ته بیرته ستنېږي. نو پولیس وایي چې دغه پیښه دغه وخت مخې ته راغله کله چې هغه خپل کور ته د شپې ناوخته ورسېده له موسیقۍ او یوې دستورې نه. نو پولیس وایي چې په دې موقع د ګلناز سره کور کې د هغې رور، خور او اوښه، یعنې د خور خاوند هم په دغه موقع باندې موجود و، ولې صرف ګلناز په دغه پیښه کې په نښه کړې شوې وه. ګلناز په دغه پیښه کې په نښه کړې شوې وه او دغه نور چې کوم د دې سره په کور کې وو د هغې رور، خور او اوښې، یعنې د خور خاوند په دغه پیښه کې هغوی ته هېڅ نقصان نه ورسېدلی. د ګلناز عرف مسکان د مرګ دعوه د هغې رور د ګلناز په پخواني خاوند ارشد کړې وه. ګلناز چونکې واده کړې جینۍ وه او دغه د فن او د هنر سفر یې هم ډېر زیات، یعنې ډېر کار یې نه و کړی، خو بیا هم څه نوم یې پیدا کړی و او په دغه موسیقۍ په میدان کې کار کولو لګیا وه. د یادونې ده چې د ګلناز او ارشد ترمنځ، ارشد د دې خاوند و، د ارشد ترمنځ په ذاتي معاملاتو باندې تاوتریخوالی راغلی و چې په نتیجه کې ترې ګلناز طلاق اخیستی و. ګلناز د خپل خاوند ارشد نه طلاق اخیستی و او بیا چې کله دا ووژل شوه، په دې باندې حمله وشوه، نو د ګلناز ورور بیا په د ارشد باندې دعوه وکړه چې دا ده وژلې ده. خیر حقیقت څه دی؟ هم دغه سلسله ما چې تاسو ته څنګه مخکې وویې د هنرمندانو د فنکارانو د قتل دا سلسله ده،
هم په ننني ریپورټ کې در سره یو بل هنرمنده یو بل اداکاره ده د هغې په اړه در سره هم دغه لنډی شان ریپورټ دی او دا هم ستاسو سره شریکوم. دا به هم د دې ریپورټ برخه شي چې مسرت د پښتو سی ډي ډرامو اداکاره وه او مسرت کال 2015 کې د اګست په 18 نیټه نوخار کې وژل شوی وه. د اګست 18 نیټه وه او کال 2015 و چې په نوخار کې دغه د سی ډي ډرامو اداکاره وه مسرت دا وژل شوی وه. دا پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې اداکاره خپل ګاډي کې د سودا په غرض بازار ته روانه وه. دا په هغه وخت کې په نښه کړی شوه کله چې دا د سودا په غرض یې د کور د امروزه څیزونه یې راوړه، د خوراک څیزونه، د نور چې د کور ضرورت څه څیزونه دي د هغې دپاره لاړه بازار ته. او په دغې موقع باندې د مسرت سره د مور هم په ګاډي کې موجود وه. یعنې دا یوازې نه و په دغه موقع باندې خپله ګاډی ډرایو کولو او مور ورسره موجود وه چې بازار ته روانه وه. د نوخار شوبره چوک ته رسېدو سره سم موټر سایکل سواره کسانو د دوی په ګاډي باندې ناتاره ډزې وکړې. موټر سایکل باندې کسان راغلل او دوی په ګاډي باندې ډزې وکړې چې پکې مسرت ډیره یعنی شدید او مور یې معمولی زخمی شو. په دغې ډزو کې یعنی چونکې مسرت په نښه کړې شوې وه نو هغه پکې ډیره زیاته زخمی شوې وه او مور یې هم بیا دغې پیښه کې معمولي غونته زخمی شوې وه. دواړه زخمیان په موقع باندې هسپتال ته منتقل کړی شوي وو چې پکې مسرت حق رسېدلی او مور یې بچ پاتې شوې وه. په مسرت باندې ناتاره ډزې شوې وې، د هغوی په ګاډي باندې ناتاره ډزې شوې وې. نو په هغې کې چونکې مسرت په نښه کړې شوې وه، مسرت بیا په هسپتال کې چې کوم دی مړه شوه او مور یې معمولي زخمي وه، د هغې هم پټۍ وغیره وکړې شوې. بیا پولیسو د نامعلومو کسانو خلاف مقدمه درج کړې وه او د مسرت د مور نه بیان هم اخیستی و. نو په هغې بیان کې چې کوم دی د مسرت مور پولیسو ته خپل بیان کې په ډاګه کړې وه چې د مسرت هیڅ چا سره هم ذاتي یا خانداني دشمني نه وه. دا خبره د مسرت مور په ډاګه کړې وه. نو چونکې که د چا سره خانداني دشمني نه وه، د ذاتي دشمني نه وه، خو یو اداکاره وه، یو فنکاره وه، نو کیدای شي چې په دغې غرض یا په دغه کې ور په دغه چپو کې هم یا په دغه لمبو کې مسرت هم وسوځېده او لاړه او د دنیا او د ژوند د سپرلو نه یې لاسونه واخیستل او دغه سترګې پټې کړې. خو ملګرو ما چې څنګه وختي ووې تاسو کولی شئ چې زما د دغه یوټیوب چینل د لارې دغه ریپورټونه د ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو چې دا زیات نه زیات خلکو ته رسېدلی نه وي. نو تر هغه د مزه نه ګڼم چې د دغه قتل و غارت او د دغه وژنو دا سلسله به ماته شي. دغه سلسله ماتول دی، موږ له په دې باندې کار کول دی، موږ له دا میسیج تر ډېر لرې رسول دی، تر د واکدارانو غوږونو ته رسول دی، تر ډېرو لویو لویو خلکو غوږونو ته رسول دی چې دا سلسله ماته شي او زموږ دا کار په ښېګړه راشي، د دې ولس په ښېګړه راشي او د دې خاورې په ښېګړه راشي. ډېره مننه، ښاد اوسئ، آباد اوسئ. د لوی الله په امان.